خیر د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان پر موضوع د اسلام آباد او انقرې خبرې. د پاکستان او ترکیې مشران وایي طالبان دې د تروریزم پر وړاندې اقدام وکړي او د ښځو حقونه دې خوندي کړي. د افغانستان او اوکراین ورته والی. د هنګري لومړی وزیر وایي د اوکراین جګړه د اروپا لپاره یو بل افغانستان کیدی شي. د پاکستان د اندېښنو دوام. پاکستان وایي په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه د ترهګرو ډلو حضور دی. د ټرمپ د طرحې پر وړاندې د عربي هېوادونو دریځ. سعودي عربستان د غزې د راتلونکي په تړاو د بدیلې طرحې د وړاندې کولو د هڅو مشري پر غاړه واخیست. او ولادیمیر زیلنسکي وایي چې امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې او پاکستان مشرانو له سوله ییز او باثباته افغانستان پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې دواړو هېوادونو د ټولګډوني حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې پاکستان او ترکیې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې. د پاکستان لومړي وزیر له طالبانو غوښتي چې له اسلام آباد سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې شهباز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خپلې اندېښنې له اردوغان سره شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هېوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې افغانستان باید د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نه شي. دوی همداراز له طالبانو غوښتي چې د داعش او TTP پر ضد اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ترکیه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د هغوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د هنګري لومړي وزیر ویکټور اوربان ویلي دي چې د اوکراین جګړه کولی شي د اروپایي ټولنې لپاره یو بل افغانستان شي. پولیټیکوشن به د فاکس نیوز د پخواني ویاند ټاکر کارلسون سره په مرکه کې د اوربان په حواله راپور ورکړ چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې داسې سخت او لګښت لرونکی تعامل درلود چې د وتلو لار یې نه لرله. هغه په دې مرکه کې په افغانستان کې د امریکا 100 کلنې جګړې ته په اشارې سره ویلي چې که ډونالډ ټرمپ حل لاره ونه مومي نو د اوکراین جګړه په اسانۍ سره د اروپایي ټولنې لپاره یو بل افغانستان کیدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و چې که د بایډن حکومت په مشرۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګډوډ او شرموونکی نه وی نو روسیې به پر اوکراین برید نه وی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي څرنګه چې پاکستان د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصلېږي نو دا اړیکه د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګټوره ده. خو د هغه په وینا په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه د ترهګرو ډلو حضور دی. شفقت علي خان د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې افغان اړخ باید د سیمه ییزو اړیکو د ټینګولو لپاره د ترهګرۍ ستونزه حل کړي. هغه زیاته کړې چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي، خو تر هغې چې دا مسله حل نشي د دواړو هېوادونو ترمنځ ګډه همکاري به بې ګټې وي. تر دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ټینګار کړی و چې هېواد یې تمه لري طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي، نه دا چې دا ښکارنده پراخه کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې یې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه تورونه په وار وار رد کړي دي. د راپورونو له مخې سعودي عربستان د عربي هېوادونو لخوا د غزې د راتلونکي په تړاو د طرحې جوړولو لپاره د بیړنیو هڅو مشري پر غاړه اخیستې ده. څو د متحده ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې بدیل وړاندې کړي چې له غزې د فلسطینیانو د وتلو غوښتنه پکې شوې ده. لسو سرچینو د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لومړنۍ طرحې به په هغې غونډه کې وڅېړل شي چې ټاکل شوې د همدې میاشتې په وروستیو کې په ریاض کې د سعودي عربستان، مصر، اردن او متحده عربي اماراتو په ګډون جوړه شي. د 5 باخبره سرچینو په وینا کېدای شي په دغه وړاندیزونو کې د خلیج د هېوادونو په مشرۍ د بیارغونې صندوق جوړېدل او د غزې له سیاسي مدیریته د حماس لرې کول شامل وي. په همدې حال کې یوې عربي دولتي سرچینې ویلي چې د غزې د راتلونکي لپاره لږ تر لږه 4 وړاندیزونه په پام کې نیول شوي وو، خو د مصر وړاندیز اوس د عربو له لوري د ټرمپ د نظر د بدیل په توګه د فشار د اصلي محور په توګه وړاندې شوی دی. سعودي عربستان او حماس تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې د اردن پاچا ملک عبدالله له ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې په خپل هېواد کې د فلسطینیانو له میشتولو سره مخالفت کړی و.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ناخوښۍ په څرګندولو سره ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم مشخص پلان نه لري. ډیلی میل د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې زیلنسکي دغه څرګندونې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې کړي دي. زیلنسکي تر دې وړاندې هم د اوکراین پر وړاندې د ټرمپ پر پالیسیو نیوکه کړې وه. د اوکراین ولسمشر ادعا کړې وه چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ هوکړه د کیف له حضور پرته د منلو وړ نه ده. داسې ښکاري چې د اوکراین په تړاو د امریکا د نوي حکومت او ټرمپ تګلاره متفاوته ده. ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې هم ټینګار کړی و چې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب عملي نه ګڼي. زیلنسکي اروپایي هیوادونو ته په اشارې سره له هغوی غوښتنه کړې چې د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د واحد دریځ غوره کړي. د اوکراین ولسمشر پرون هم تایید کړه چې پوتین سره د ټرمپ له ټلیفوني خبرو ناراضه دی. قدرمنو لیدونکو د دې مهال مهم خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا